ستړي مشه زه رحمان بنورم دا پروګرام بی کاست دی. اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو ټرمپ ته ویل چې د غواړي د ایران روحاني مشر آیت الله خمیني هم مړ کړي. ټرمپ ورته ویل نه دا کار به نه کوئ. ټرمپ د دې فیصلې مخالفت نتنیاهو او اسرائیلیان حیران کړل. دا هغه ځانګړی خبر دی چې رایټرز د اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې کنفرم کړی دی یا تصدیق کړی دی او یو ځانګړی رپورټ د امریکا نشریاتي ادارې CBS ورکړی و او هغه دا ویلي و چې د اسرائیلي چارواکو سره دوی خبرې وکړلې او د هغې نه د دې خبرې تصدیق وکړ. یو ټکی په دې لږ بحث کوو چې ولې اسرائیلیانو غوښتل یا غواړي چې آیت الله خمیني مړ کړي او هغه یې په هدف کړی و، ټارګټ یې اخیستی و، ځای یې مقرر کړی و، څنګه چې دوی د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د پاسداران انقلاب او د اسرائیل د اټمي ساینسدانانو نښه کول منصوبه وه. دغه شان د آیت الله خمیني صاحب د وژلو پلان هم دی جوړ کړی و او آخري اجازت دی د امریکې نه اخیسته د کوم چې صدر ټرمپ مخالفت وکړ. صدر ټرمپ او امریکې دا مخالفت ولې وکړ؟ امریکا غواړي د CBS رپورټ تر مخه چې هغه سیاسي مشران په نښه نه کړی شي کوم چې امریکا ته یا د امریکا وګړو ته خطر دی یا په حملو کې ککړ دي. البته د پوځي مشرانو، د استخباراتي مشرانو، د پاسدار انقلاب د مشرانو یا بیا د اټمي ساینسدانانو وژلو په خبره دی متفق وو. د دې نه دی خبر وو. حیرانونکې خبر و دا د نتنیاهو لپاره او د اسرائیلیانو لپاره چې امریکا د مخالفت کوو او دا هم حیرانونکې او سرپرایزینګ و چې امریکا اسرائیل ته د دې نه هم انکار وکړ چې په دې جګړه کې ستاسو سره کومک دې حده پورې کوي چې دفاع تاسو وکړئ شي خپله، که جهاز غواړئ، که بم غواړئ، که دفاعي نظام غواړئ، که وسله غواړئ، که پیسې غواړئ، که خوراک غواړئ، خو امریکا به په دې جګړه کې په ایران په خپله نیغ په نیغه حمله نه کوي. ځینې دفاعي څېړونکو د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ دا فیصله د هوښیارتیا وړ بللې ده. خو دې معنی څه ده؟ آیا ټرمپ د اسرائیلو د وزیر اعظم نتنیاهو نه خفه دی یا په نتنیاهو باندې مین دی؟ دا بالکل هرگز مطلب نه دی. امریکا فی الحال په دې جنجال کې د یو نوي ګلوبل کنفلکټ یا نړیوال شخړې د مخ کېدو خطر ویني او دا خطر له کومه ځایه کېدی شي. یو خو په منځني ختیځ کې دننه خپله شام دی ډېر په وچ کلک زور باندې او د ډېر کوشش نه وروستو خپل طرح تراجح کړی دی. کوم ځای چې د ایران سره یوازینی هیواد او طاقتور هیواد په توګه باندې د هغو وسلوال یا ډلې چې دي ملګرې وي. ریاض ته چې کله ښاغلی ډانلډ ټرمپ تللی و، تاسو به لیدلی وي چې احمد الشرا MBS یا محمد بن سلمان راوسته او د ټرمپ سره یې جرګه شو، مرکه شو، ورسره کېناسته او لاس یې ورسره ورکه. هغه داسې هیواد دی چېرته چې د شیعه اکثریتي آبادي د ایران سره نه په فکري توګه، په نظریاتي توګه ملګرې ده بلکې د همدرد مسلکي دوست او هیواد په توګه یې هم ویني. دا فشار سوا کېږي هلته او ټرمپ ته او امریکې ته جنجال سوا کېږي. بلې خوا ته روس ته دې نه غټه ګټه پورته کولی شي. که څه هم روس امریکې په اوکراین کې په جګړه کې انخلولی دی او د هغه ځایه هغه د راوتلو لپاره به ډېرې لارې چارې لټوي، ډېر سوچ به کوي، خو د دې باوجود هم هغه تر اوسه پورې په دې جګړه کې په ښکاره توګه باندې د ایران سره ملګرتیا نه کوي. بلې خوا ته امریکا په جنوبي پیسفیک سمندر کې د چین سره چې کوم جنجالونه دي په خواوشا علاقو کې په دغه سیمه کې چین هم تر اوسه پورې د ایران ملګرتیا نه ده کړې، خو د اسرائیل په ایران باندې حمله یې غندلې ده او د فکرمندۍ وړۍ بللې ده. امریکې ته بله جنجال او جګړه هلته هم جوړېدی شي او پېښېدی شي. په نړیوال بازار کې د اقتصاد په بازار کې امریکا خپل نه یوازې دا وسلې خرڅوي، خپل اټمي ټکنالوژي خرڅوي، خپل چپس خرڅوي په دنیا باندې، بلکې د امریکې دنیا توکي چې دي هغه نړۍ ته روان دي. نو که چېرې ایران نیغ په نیغه امریکا په ایران باندې حمله کوي او په دې جګړه کې ورسره ملګري کېږي، نو د هغو نه یوازې تجارت ته اقتصاد ته خطر دی بلکې په هرمز تنګي کې، په
سور سمندر کې په میډیټرینین سی چې ورته وایي یا بیا په ګلف پرشن کې د هغو چې کوم بیړۍ ولاړې دي هغه هم په نښه کېدی شي او هغه د خطر سره مخ کېدی شي. خو د دې مطلب څه دی؟ آیا ټرمپ مخالفت وکړو ایران به دې کاره قلار شي، اسرائیل به دې کاره قلار شي؟ فیلحال خو اسرائیل آیت الله نه دی وجلی، خو که تاسو د فاکس نیوز سره دوه مرکې ډېر په غور وګورئ، کوم چې ما کتلي دي ډېر په غور به ورته غوږ نیولی. یو د نتنیاهو مرکه ده، یو د وزیر اعظم چې کوم دی، او بله مرکه د اسرائیلي صدر ده، هغه هم د فاکس نیوز سره کړې ده. دا په دوه ورځو کې پرله پسې شوي دي. په هغې کې دا خبره د هغو نه پوښتنه شوې وه، نو اسرائیل وزیر اعظم وویل چې ځینې خبرونه فیک دي یا دروغ دي، هغې ته پام نه دی کول پکار. خو هغه چې کومه خبره وکړله بټ په انګریزۍ کې چې کله هغه نه تپوس وکړی شو، بټ آی کین ټیل یو آی تھنک وی ډو وټ وی نیډ ټو ډو. البته هغه ویلي دي چې موږ به هغه څه کوو کوم چې موږ ته کول پکار دي. هغه ول د امریکا د صدر فیصلې هغه قدر کوي او د امریکا د مفاداتو په رڼا کې د امریکا د صدر فیصله د امریکایانو لپاره شاید مهمه وي او ضروري وي. خو هغه د دې نه انکار ونه کړ چې امریکا په دې جګړه کې د هغو سره په دفاعي مورد کې مرسته او کومک کوي. البته هغه وویل چې ټرمپ فیصله د امریکایي ولس په مفاداتو کې ده، خو ورسره 2 اشارې هم ورکړلې او داسې پیغور یې ورکړ، یې خبرداری ورکړ. یو دا چې ایران خو د امریکای غټ دښمن دی او غټ دښمن ګڼي او په امریکایانو باندې حملې کړي دي او امریکا د اسرائیل نه غټ خطر د ځان لپاره ګڼي. هغه ویل چې زه خو سیکنډ پارټنر یم، یا موږ په 2م نمبر باندې راځو، په لومړي نمبر باندې خو د ایران لپاره امریکا خطر ګڼل کېږي. او 2م ټکي دا ویل چې 2 ځله ایرانیانو د امریکا د صدر ښاغلي ټرمپ ته وژلو کوشش کړې ده، منصوبه جوړه کړې ده. په داسې حال کې هغه دا خبره کوله چې دوی په ایران باندې حمله کړې ده. 4م ورځ د جګړې او د جګړې کې اوس دا وخت ایران د خپل بلسټک میزایلونو د لارې په تل ابیب کې ډېر زیات تباهي ورانې کړې دي. هغه آیرن ډوم نظام چې په دنیا کې دا فکر کېده، دا آیرن ډوم نظام چې دی دا ډېر قوي دی، دا ډېر ایډوانس دی، دا ډېر جدید دی او دی د هر قسمه حملې مخه نیوی شي. او هغه په اسرائیلي بلسټک میزایلو په مخه نیوو کې ناکامه شو. یعنی دا وخت اسرائیل د غټ مشکل سره مخ دی. نو په دې وخت کې هغه بیا غواړي چې امریکا په دې جګړه کې شاید د پارټنر په توګه، د اتحادي په توګه په ایران حملې هم شروع کړي. فلحال د خمیني په ممکنه توګه باندې د امریکایانو د صدر ټرمپ د خفه کولو نه ډډه کوي او هغه مړ نه کړي. خو یو بل پلان بي چې دی په هغې باندې کار شروع دی. پلان بي دا و چې دی پرون ویلي وو چې د ډسټرکټ 3 یا 3مه ضلع چې ولسوالي چې ده په تهران کې په سرخار کې د دې د ولس وځي. نن امریکایي مطبوعاتو ښودل چې د زرګونو په شمېره کې ایرانیان چې دي هغه د ایران نه وځي. بلې خوا ته هغه بیا ایرانیانو ته د اپیل کوي چې تاسو په کور کې دننه د مولیانو د حکومت خلاف راپاسئ، ازادي واخلئ او موږ ستاسو خلاف نه یو. موږ په تاریخي توګه، تهذیبي توګه ستاسو او زموږ ملګرتیا ده، دوستي ده. مولیانو جنجال جوړ کړی دی او هغه که مولیان له منځه لاړل او یو آزاد خیاله حکومت راغی کوم چې د ایرانیان د یوت یا د زلمي کل په لاسو کې وي یا د آزاد خیالو په لاسو کې وي، نو دا جګړه به ختمه شي همیشه دپاره. او هغه وایي موږ مولیان ځکه ختمول غواړو، ځکه الیمینیټ کول غواړو، ځکه دا موږ خطر ګڼو چې مولیان در اصل اسرائیل له منځه وړل غواړي. 2 طریقې کاروي، یوه حزب الله دی، هوتیان دي یا حوثیان دي، او حماس دی، دا د پراکسي په توګه د اسرائیل خلاف کار کوي. بلې خوا ته د اټم بم جوړوي، کوم چې د اسرائیلو دعوه دا ده او د ځینې رپورټونو دعوه دا ده چې هغه خپل اټمي یورینیم چې دي هغه ته 80% نه زیاته پورې شاربلې دي او غني کړي دي. او د دې معنی دا ده چې هغه اټم بم جوړول د ډېر ورنږدې شوي دي. نو که اټم بم یې جوړ کړه په اسرائیل باندې ورګزاري او اسرائیل له منځه وړي، ځکه دی غواړي چې اسرائیل خپل وجود ژوندی وساتي، یو ځل بیا جنوسایډ ونه شي، قتل عام ونه شي. او بلې خوا ته د ایران سره وایي چې دوستي کول غواړي. 3 کاله مخکې تاسو ته یاد دی چې د مهسا امینی یو ایرانی جنۍ د وژلو نه وروسته په ایران کې ډېر ولسي پاڅون په ځانګړې توګه د ښځو لیدل کېده. اوس په نړیوال ډګر باندې هم د هغې لپاره امریکا او اسرائیل چې دی په شریکه داسې معلومیږي یو کوشش کوي. او تاسو ته که یاد وي د شاه زوی، د شاه ایران زوی رضا پهلوي په وروستیو کې BBC سره په یو مرکه کې وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د مولیانو نه ځان خلاص کړی شي. او هغه په امریکا کې، په غرب کې، په اروپا کې، په سویزرلینډ کې، نیدرلینډ کې،
جرمني کې، فرانس کې، نوروے کې، په یو شمېر هیوادونو کې د سفرونو علاوه په تیرو 3 کالو کې یو ځل دا خبره کنفرم ده، تصدیق شوې ده چې د اسرائیلو سفر هم کړی دی. نو پلان بی دا دی چې اوس د ولسي بغاوت او په نړیوال ډګر باندې د ډایسپورا د لارې د ایران خلاف یو بغاوت راپورته کی او په ایران کې دننه په پوز کې په بازار انقلاب کې هم یو ډله چې د یو فیکشن چې دی هغه مخالفت شروع کی او د شام په طرز یا د عراق په طرز یا د لیبیا په طرز باندې ولس راو پاروي. د دې امکانات وسیوا شوي دي. نن د دې خبرې اندازه به تاسو ته د ایرانی چارواکو د مشرانو په تقریرونو کې شوي وي چې هغه غټ پیغام ایرانیانو ته دا ورکوي چې په دې وخت کې باید قام متحد پاتې شي، قام یو پاتې شي او دا یو سخت وخت دی او ځینې ایرانیان په ممکنه توګه متفق پاتې شي. خو ډیر چې هغه د مولیانو د 40 کلن راج کې یا په دور کې فکر کوي چې د ظلم او جبر او مشکل سره مخ تو هغه اسرائیلیانو ته غوږ ونیسي. نو نتنیاهو په ظاهره فی الحال د صدر ټرمپ د دې فیصلې نه خوشاله نه ښکاري. وایي چې د صدر ټرمپ دا فیصله د امریکایي ولس د خوښې مطابق ده یا د امریکا د مفاداتو مطابق ده. خو هغه وایي موږ به څه کوو؟ دا یو ټکی ما چې څنګه وس وویلو چې دوی به هغه څه کوي کوم چې دوی له کول پکار دي او کوټ ان کوټ تاسو ته ما وویلو چې د اسرائیلیانو دا خبره چې بٹ I can tell you I think we do what we need to do. یعنی موږ به هغه څه کوو کوم چې موږ ته کول پکار دي. We will do what we need to do and I think the United States knows that it is good for the United States and I am just not going to get into it. او هغه وایي چې دا خبره د امریکا په مفاد کې هم ده خو زه د هغې تفصیلاتو ته او ډیټیلز سره ځم. تر اوسه پورې په ظاهره په نړیوالو مطبوعاتو کې دا لیدل کېږي چې اسرائیل حیران او پریشانه دی او د هغو په آیرن ډوم نظام ناکامه شوی دی. په تل ابیب کې دننه حملې شوي دي او ډېر ژورې او زوروري حملې شوي دي او د دې حملو کچه سیوا کېدی شي. خو یو خبره چې اسرائیلیانو دواړو مشرانو کړې ده هغه دا ده چې د اټمي طاقت استعمال په ممکنه توګه امکان نه لري. البته جګړه په دې ختمېږي. اوس امریکا غواړي، صدر ټرمپ دا ویلي دي، قسم د دې خبرې تصدیق هغه نه دی کړی چې دا تپوس یو چې موږ خمیني وژنو. خو هغه وایي چې موږ غواړو چې جګړه ختمه شي او منځګړتوب پکې وکړی شي او د دې منځګړتوب لپاره کوشش روان دی. هم دا د بی کاست زه رحمان بندر یم.